بسم الله الرحمن الرحیم. د پرون ورځم تر لیبل تغییرات راوستلو پورې درس ویلو کنه. نو اوس راځو په لیبلونو کې څنګه تغییرات راولو، مارکر او تغییرات باندې ان شاء الله پوسو سره کنه. او مشکل خو پوښتنه خو نور نه سکے. راځو د لیبلونو تغییرات راوستلو پر ور د لیبلونو چې موږ کوم دي اصلا د لوستلو وړ نه دي، نه ښکاري. د پوینټ نمبر د کومې څنګه چې سنټر لاین دا د ښکاري خو ډیر سره ګډوډ او پیچلي دي. د اصلاح لپاره راځو د په پوینټ ګروپ کې د موږ چې ګاردیز په نوم ورکړی په دې رائټ کلیک کوو او پراپرټیز ته ورځو. صحیح ده. را بس دلته په دغه شنه وینډوګي باندې کلیک کوو او راځو لیاوټ ته. ښه پوینټ دلته په جنرال کې نیم ده، نیم پوینټ ډسکرپشن ده کنه. کمپوننټس کې اول خو ته کمپوننټس ده، کمپوننټس نیم کې تاسو کولای شئ چې په هر کې تغییرات راولئ هغه انتخاب کړئ. که پوینټ ډسکرپشن کې زه غواړم تغییرات راولم نو پوینټ ډسکرپشن باید زه انتخاب کړم. که پوینټ نمبر کې تغییرات راولم دلته باید پوینټ نمبر انتخاب کړم. په همدې ترتیب کې پوینټ الیویشن کې تغییرات راولم نو دلته باید کمپوننټس نیم په برخه کې پوینټ الیویشن باید انتخاب کړئ. خو زه غواړم چې په ډسکرپشن کې اول تغییرات راولم نو پوینټ ډسکرپشن انتخاب کوم. صحیح ده. خیر راځو بیا په دلته جنرال برخه کې نیم لیکل شوی ده، پوینټ مقابل کې ورته لیکل شوی پوینټ ډسکرپشن. نو که دلته موږ دغه نوم کې تغییرات راوړو هر شي ته واړو دلته په کمپوننټس نیم په برخه کې هم دا نوم تغییریږي. ویزیبیلیټي معنا څرګندېدل یا ښکارېدل، دلته په مقابل کې ترو لیکل شوی دي یعنی راته ښکاروي. دلته په دغه لنډه د وینډوګي کې موږ یو ورکې پریویو راخی چې په دې ځای کې موږ امر نه لیدلای شو. که زه دا اوس فالز ورته یم دغه ډسکرپشن موږ رانډم چې کوم ده دا ته ډسکرپشن وایي. اول ته په اصلي نقاطو کې سی وی یا سی ال دا شان لیکل شوي دي هغه دې موږ ډسکرپشن نه دي. ترو معنا راته ښکاروي، که فالز ورته یم نو نه راته ښکاره کوي. نو دا باید دایم ترو اوسیږي. بل انکر کمپوننټس ده، موقعیت د چیرته باید واقعي فیچر کې ورته د زردي خط حرکت کوي او که پوینټ نمبر ورته د پورته د الیویشن ځای ته ورچی کو اما ډیفالت کوم انتخاب د پوینټ الیویشن هغه انتخابوم. او د بل هم انکر پوینټ موقعیت د باټم لیفت اوس انتخاب د میډل سنټر ورته د پاز ځای ته راځي. خو ما باټم لیفت صحیح ده، په دې کې بیا تاسو خپل نور کار وکوئ ښه به درته ولګي. اصلي او مهمه برخه چې دا دویم برخه ده د ټیکسټ برخه. په ټیکسټ کې بیا چې ډېره مهمه ده کانټینټس معنا محتویات. په دې ځای کې تاسو کولی شئ چې کله تاسو ته غوښتل شوي چې فرضاً له ډسکرپشن سره موږ ته ایسټینګ نارتینګ یا یو بل څه هر څه چې غوښتي وي هغه ورته علاوه کړه. نو د هغې د علاوه کولو لپاره راځو ته په دغه مستطیل شکله باندې آیکن باندې کلیک کوو نو موږ ته په دغه ډیالوګ باکس راخلاصي. دې ډیالوګ باکس کې دلته لیکل شوي فول ډسکرپشن. په دې اخره کې به یو کلیک ورته وکوئ او وروسته دغه به یو انټر ورته ووهئ. نو دلته تاسو د پراپرټیز په برخه کې فول ډسکرپشن اوس لیکل شوی ده. له دغه ځای نه دغه څه چې لیکل شوي دي دغه چې هر یو له تاسو غوښتي سکیل فاکتور یې درڅخه غوښتی وو، کانورجنس یې درڅخه غوښتی وو، سروې پوینټ یې غوښتی وو، هر څه غوښتي وو. فرضاً له ما نه غوښتي چې ایسټینګ دې راوسیږي په دې ځای کې ورسره په ډسکرپشن سره دې ایسټینګ موسیقي سټیک آوټ سرویر دا خبر راته کړې فرضاً. نو زه به دلته ایسټینګ اول انتخابوم، بیا په دې بله پریویو صفحې ته راځم. دلته ورته لیکم ای مساوي کېږي له د وکتور باندې کلیک کوم مساوي کېږي د قیمت سره. که احیانا د ای مساوي ما ولې ورته ولیکل د دې لپاره چې معنا ایسټینګ مې مساوي کېږي له دغه قیمت سره. که دا زه ورته ونه لیکم نو دا قیمت راځي خو دلته به بل سړی پې پوه نه شي دا اوس ایسټینګ قیمت دلته راغلی ده که نارتینګ د څه شی ده. نو د وضاحت لپاره مې د ای مساوي له دې قیمت سره ولیکله. صحیح شوه. لاندې پراپرټیز برخه کې یونټس ده. اول یونټ مقابل کلته متر ده. تاسو کولی شئ دلته تغییر کړئ متر، فوټ، کیلومتر، مایل، یارډ مختلف واحدونه دي چاره تاسو پاک کو. پریسیژن دقت د اشارې دلته تاسو کولی شئ اشارې خانې ورته زیاتې او کمې کړئ. څو خانې اشارې تاسو اعتبار وړ وسیږي اب ورته انتخاب کړئ. رنډینګ معنا رنډ اف رنډ نارمال ده تاسو کولی شئ چې رنډ اف وشئ ورته تغییرات راولئ. ډیسیمل کرکټر اوس موږ د پیریډ په نام باندې لیکي کنه. که تاسو غواړئ چې نه کامه دې راته اشاریه علامه دې کامه ووسیږي هر شي دغه یا یوز اپریټینګ سیستم سیټینګ چې د وینډوز نه ورته راخلي کولای شئ. ډیجیټ ګروپینګ سیستم دلته کامه ده کنه، کولای شئ تاسو سپیس بل څه انتخاب کړئ. ډیجیټ معنا د عدد ترمنځ کنه.
او ډیجیټ ګروپینګ په دې ترتیب یعنی کې یو دوه درې مسلسل درته ولیکي او که وروسته له هر درې عددونو نه یو دانه کامه درته وایي چې هغه تاسې خپل اختیار سره انتخابو او په همدې ترتیب ساین ده علامې مثبت منفي علامه منفي علامه هر شي چې کار دی کولای شي سره وایي چې اضافه کوي بیا له دې نه وروسته راځو د دې پراپرټیز برخه فارمټ ته راځو کې دې ته رنګامیزي رنګ ورته انتخابوي فرضاً دلته زه رنګ ورته ویرومه نو کیبورډ کې کنټرول ای او هم سلیکټال سي دلته ټیکسټایل کې تاسو کولای شئ کوم سټایل له مخکې ورته جوړ کړئ یا په اپلای کړئ جسټیفیکیشن موقعیت د تاسو سنټر کې وواړئ رائټ یې وواړئ او هر چېرته چې غواړئ فرضاً ما لیفت طرف صحیح ده ما ته لیفت دی فونټ کې نوع د خط د کوم نوع خط فرضاً زه ټایم از نیو رومان خط ورته انتخابوم ټایم از نیو رومان رنګ یې سره کوم رنګ وسی د ډسکرپشن رنګ دی ورته وایم چې دا ګرین دی وسی او دا بولډ انډرلاین ایټالیک خو ما خبرې دي چې دی وولټ کې تاسو سره بلدي صرف وکي کوم نور وګورئ ته تغیرات کې راغله صحیح ده ټیکسټ هایټ دویمه مسله ده د ټیکسټ هایټ ټیکسټ هایټ موږ 2.5 ملي متر دا ډیر غټ دلته سره دا به یو کوم دبل روټیشن انګل ده که تاسو ته په زاویه و صفر ده کنه که یو زاویه ورکړي فرضاً 15 درجه زاویه زور کوم وګورئ دا به د 15 درجه په اندازه باندې د لیبل دوران وکړي خو ما صفر صحیح ده